زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، دا کومه میاشت چې روانه ده دې ته په عربی کې رجب المرجب وایي، موږ ورته پښتو کې د زبرګې میاشت وایو. دا ډېره مبارکه میاشت ده او رسول الله مبارک چې به کله دا میاشت ولیده نو دعا به وکړه، وی اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. خدای موږ دپاره ډېره د برکت وګرځې دا د رجب او د شعبان میاشت او موږ رمضان ته ورسې. نو گویا دا د رمضان شروعات دي، بس 2 میاشتې پس روجه ده بیا. نو ډېره مبارکه میاشت ده او دا په هغې 4 میاشتو کې ده چې قرآن شریف کې ورته اشهر الحرم ویلي دي، عزتمند دی د حرمت میاشت. بیا رونو موږ د دې پښتو په دې معاشره کې اوسو، نو زموږ په دې خلکو کې یو خبره مشهوره ده چې دا د زبرګې میاشت دا د زکات میاشت هم ده. دې کې دا خلک دا خیر او صدقات او دا زکات ورکوي د خپل مالونو. نو دې ته اکثر چې دا خیرماران هم ګرځي وي د زبرګې میاشت ته څه زکات خیرات شته او که نه. نو زموږ په دې معاشره کې دا خبره مشهوره ده چې په دې میاشت کې زکات خلک ورکوي، اگر چې مسله بدله ده. د زکات خو خپل مسایل دي او د زکات میاشت یوازې دا د رجب میاشت نه ده، بلکې زکات خو په انسان فرض کیږي چې نصاب ته ورسي او یو کال تیر شي. اوس کو دا یو کال په دې میاشت کې تیر شو، کو په دې بله کې تیر شو، کو په دې رمضان کې تیر شو، کو په شوال کې تیر شو، نو دا یقیني خبره نه چې په دې میاشت کې به زکات ورکړي، بلکې هغه اولان حول دی کال تیر شي نو ته به زکات ورکړې چې کم نصاب ته مال سته ورسي. خو بهر کې زمونږ د پښتو په معاشره کې او زمونږ په دې معاشره کې دا میاشت خلکو د زکات ګرځولې ده. نو نن به راته د زکات باره کې یو څو خبرې وکړم، چونکې دا د اسلام یو اهم او یو مضبوط حکم دی. نو د خلکو ذهن دې میاشت ته دی، نو دې د وجه به د زکات باره کې نن خبرې وکړم. زما عزتمندو ورونو، زکات دا د اسلام او د دین یو اهم رکن دی. نبی علیہ السلام وی دا اسلام په منزله د یو چت دی، او چت رونو تاسو کو خیال کړی وي نو دې ته دیوالونو ستنې وي، نو دا چت مضبوط وي. تاسو په دې خپله معاشره کې سوچ وکئ، په ستنو باندې چت ولاړي، خو دا ستنې حاجي صاحب لرې شي نو بیا چت راوګرځي. داسې دا اسلام یو چت دی او ستنې څه دي؟ دا رسول الله مبارک وایي. ګورئ په بخاري شریف کې حدیث دی، وی د اسلام د چت ستنې دا 5 بناب د اسلام دي، 5 دي. په دې باندې به دا چت ولاړ وي، د اسلام به ولاړ وي. او که نه ستنه دې ترې لر کړه نو چت راوغورځېږي، یعنې بیا به اسلام نه وي چې دا 5 خبرې نه وي. کلمه طیبه، منځ، روجه، حج، زکات، دا 5 بنا په اسلام دي. نو گویا ما ته وګورئ چې زمونږ اسلام کو مضبوط وي، زمونږ دین مضبوط وي، نو دا به په زکات باندې مضبوط وي، دا به په منځ باندې وي، دا به په روجه وي، دا به په حج وي. او که نه دا ته موږ لر کړل نو څنګه چې چت نقصاني شو دقه شان به ستا اسلام هم نقصاني شي. نو گویا چې زکات دا د اسلام یو اهم رکن دی. او اندازې تاسو ورونو د دې نه ولګوئ چې په قرآن شریف کې په کوم ځای کې الله د مونځ حکم ورکړی دی، جوخې ورسره د زکات هم ورکړی، او د مونځ حکم تقریبا په 2 او یا ځایونو کې د مونځ حکم الله موږ ته صراحتا کړی دی. او دقه شان چې څنګه د مونځ الله ویني دقه شان ورسره زکات هم ویني. نو ګویا دا ګورئ ډېر اهم دی. او د دې نه علاوه په قرآن شریف کې
په سوونو آیاتونو د انفاق فی سبیل الله یعنی د زکات باره کې او د صدقاتو باره کې راغلي دي نو چې یو څیز په قرآن کې ډیر ذکر شي نو د دې نه دا مراد دی چې دا ګوره د اسلام ډیر اهم څیز دی اهم رکن دی دویم نمبر دا وره چې کو ور دې نه که خو ګناهګار او څومره ګناه یې د اوس یې راته بیا بیانوم خو که انکار دې ته وکړو نو د ایمان نه خلاصېږي د ایمان نه خلاصېږي بلکې ایمان هم پرېږده یو وخت داسې راغی د خلفای راشدینو په وخت کې د حضرت ابوبکر صدیق په وخت کې چې یو قوم او یو ډلې د زکات د ورکولو نه انکار وکړو نو حضرت ابوبکر صدیق د هغوی خلاف د جهاد اعلان وکړ د دوی خلاف په جهاد کو دا خو د اسلام یو اهم رکن دی انحراف وکړ نو باقاعده توره راواغېسته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او صحابه او ویې چې داسې نن د یو دغه نه کېږي سبا به د بل نه کېږي سبا د بل نه او زکات دا خو د اسلام یو اهم رکن دی نو د دې نه به څنګه نو د هغوی خلاف یې د جهاد اعلان وکړو تاسو د دې نه اندازه ولګوئ نو وروڼو دا یو اهم او لازم څیز دی او په قرآن شریف کې په متعددو ځایونو کې د هغې موږ ته حکم شوی دی د دې د وجې چې کم خلک مالداران دي په دوی باندې زکات دا لازمي دی او که ور یې نه کړ نو سخت ګناهګار دي ګناه یې راته وروسته بیا وی زکات وروڼو څه شی دی د زکات خپله لغوي معنا ده پاکوالی پاکوالی او ډیروالی پاکوالی او ډیروالی دا ولې الله دا نوم ایښی دی دا ولې رسول الله دا نوم ولې ایښی دی دا یاد ساتئ یاد ساتئ او دا په دې ذهن کې کولو دا خبره نن کینوي او په دې باندې یو محکم او کامل او مضبوط یقین راولئ چې زکات سره الله رب العالمین مال پاکیم او زیاتیم نن زمونږ د خلکو په ذهن کې دا خبره راغلې ده چې یاره دا زکات دې ورکړه پیسې دې ورکړه دا خو مال کم شو دا خو ضایع شو دا وروڼو ډېر غلط سوچ دی دا سړی ځان تباه او بربادۍ ته رسوي دا یاد ساتئ الله دې له نوم داسې ایښی دی چې دا د سوچ او د ضمیر او د دغه نه دا خبره لرکه چې یاره د زه د زکات یا صدقه ورکم دې سره به مال کم شي نه الله وی مال به نورم زیاتو د زکات معنا دا ده چې دې سره به مال زیاتیږي زیاتیږي به کمیږي به نه دا الله په قرآن کې ویلي دي او دا رسول الله مبارک په متعددو احادیثو کې ویلي دي قرآن شریف کې الله رب العالمین چې د زکات باره کې خبره کوي نو څنګه کوي دا وره وی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرا وی من ذا الذي څوک دی چې الله له قرض ورکړي او الله بیا د دې قرض ورکولو نه پس چې الله له دې ورکړه د دې له دوچن درکړي اوس په ظاهره باندې د آیت ته ګورې نو د سړي ذهن بل خوازي لکه کافرانو داسې وکړل چې الله موږ نه قرض غواړي الله خو غني ذات دی الله خو بے پروا ذات دی دا الله رب العالمین خو چاته د سره اجد شته نه نو څنګه الله رب العالمین زمونږ او ستاسو نه قرض غواړي اوس دا مکی کافرانو د مدینی منورې د یهودو ته چې کله دا آیات نازل شو نو یو یهودي راغی او خپل مجلس کې څه وی دا په قرآن شریف کې دي وی راشئ نن د محمد رسول الله رب غریب شوی دی موږ نه قرض غواړو اوس خو د دې مقصد بدل دی قرض څه ته وی قرض هغه مال ته وی چې تا د چانه واغش د دې ورکولو یا اکبر جی صاحب دا لازم دی قرض چې د چانه واغش نو قرض به خامخا واپس ورکې او کو چا قرض واپس ورنکه انتهایی سخت ګناهګار دی بلکې بخښنه هم نه کیږي نو د قرض دا قانون دی چې دا به خپل مالک ته واپس کې
دا بخبل مالک تا واپس یو کو دے واپس نکو کو د جنت فیصله را باندې شوی او د بل مسلمان د باندې یو روپیا واپس باندې الله جهنم ته ورځي اول بدا ورته رسول الله مبارک ناستی او یو صاحب ولا راغی یا رسول الله کو زدا الله په لار کې جهاد وکم او د الله په لار کې داسې جهاد وکم چې کافران مردار کم او داغې نه پس سوکرا شي او ما شهید کی زما ځای کم یو ځای دی رسول الله مبارک وته ستا ځای نیغ جنت دی چې رسول الله مبارک وته دوی هغه خوالاله په خوشاله دی کې نبی علیہ السلام واپس دغه صاحب تاواز کی راشه دی وی تا ما سووي وی ما تا ته دوی کو صدا الله په لار کې جنگيګم او خلق کافران مرداران کم او بیا داغې نه پس ما سوک شهید کی زما به کم مقامی نو تابع جنت وی بالکل جنت ودی وی خو اوس جبريل ما تراغه او ما ته وی کو د دې انسان دی شهید باندې د چا یو درهم او یو روپیم قرض وی الله به دا هغه پوری نه بخي چې چا وته دا قرض معاف کړی نه نه دا سنکی کو شهید هم شي الله به واپس کوي جهنم نو قرض دا یو سیز دی چې دا ورکول لازم دی نو الله د دقه متعلق وی چې تا مال قرض راکو یعنی دا زکات ته ورک صدقات ته ورکل په ما لازم شو چې د دې بر لزجو چندر کو دا په ما لازم دی الله دا بر لزقه مخادر کو نو د زکات او د صدقات سره مال الله رب العالمین زیاتی دا الله په یو زینه کې په سوسو زینه کې دا ویل او رسول الله مبارک سوی ما ته وګوره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې ته خدای چې زبا د زکات سره او د صدقات سره به زما مال کم شي نو رسول الله مبارک وي ز په یو دریو خبرو باندې قسم خورم دا الله په ذات قسم خورم په دریو خبرو باندې چې الله به دا زیاتی او دا به کمیږي نه یو په دې باندې زدا الله په ذات قسم خورم رسول الله مبارک وي رونو ګور دې خبرې ته سوچو کې صادق المصدوق په قسم خوري د رښتون کې نه رښتون کې حاصله والا ذات په قسم خوري زمنګ د پاره اسم د رسول الله مبارک خبر ډیر لوي یاله من پاغي باندې آمنا وصدقنا د رسول الله مبارک وي ز په قسم ز تخرم چې یو سړی دی او چا سره زیاتی وشو او د زیاتی د پاس دی انسان دقا چا چې زیاتی کړی دی معاف کو نو ز په دی باندې قسم خورم چې الله به د دقه معاف کوونکی عزت نورم زیاتی موږ په معاشره کې خدا دی چار سر زیاتی کو معاف دی کو یاره دلد یری نه 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 رسول الله مبارک وی چې چا دا چلو کو چا سره زیاتی او شو سره د دې زیاتی د انسان معاف ک نو رسول الله مبارک وی الله وی چې زما د الله په ذات قسمی په ما لازم چې د عزت په زنورم زیات دویم نمبر رسول الله مبارک وی چې کوم یو انسان دا سوال لار شروع کړه سوالګر شو او دې سوال کوي غټ سوالګر دی یا ورکوټه سوالګر دی خو سوال کوي رسول الله مبارک وی زدا الله په ذات باندې قسم خورم چې دا انسان با الله چرته مالدار دی دی به ټول عمر سپیری ګرځي زه په دې قسم خورم رسول الله مبارک سوال سره ګوره مال زیاتیږي نه دا یاد ساتي خدای دې موږ تاسو ټول له سوال نه وساتي او دا غ ذات ته الله سوالګر کی چې کم ذات بے پناه خزانه وسري دي نو سوالګر سړی رسول الله مبارک وي په قسم خورم چې دی با الله چرته مشته نه دی به ټول عمر خوارګر او دریم نمبر چې نن زمون کوم موضوع ده رسول الله مبارک وي زدا الله په ذات قسم خورم او بیا خورم او بیا خورم چې کوم سړی د الله په لار کې زکات ورکو صدقات ورکړل نو زما دې په هغه ذات باندې قسم چې دا تمام کائنات پیدا کړی دي د مال به الله رب العالمین نورم زیاتی زه په قسم خورم رسول الله دا به مال زیاتی ځکه الله په قران کې یمحق الله الربا دا یاد ساته چې ته کوم سړی سود کوي الله وی د مال به زغر کوم ويربي الصدقات او چې د کوم سړی صدقه او زکات ورکړي د مال به الله وی زنورم زیاتو دا په قران شریف کې په درې سپاره کې مستقل آیات الله رب العالمین علی غلي
نو موږ به د الله او د الله د رسول خبرې ته ګورو او دقیقه کې به موږ کامیاب ظاهر ته به نه ګورې ظاهر خدا دی چې 1 लाख روپۍ دي ما سره دي کې به د 2.5 روپۍ ورکوم په ظاهره خو ما نه پیسې لاړې خو خبرې ګورې د باطن دي دا الله او د الله رسول وي او په باطن چې چا عمل کړی د الله رب العالمین کامیاب کړی دی ظاهر ته به نه ګورې دا پیغمبران ولې کامیاب دي زه تاسو ته اکثر دا خبره نه کوم چې پیغمبرانو ظاهر ته به نه کتل بلکې د الله حکم ته به کتل چې الله ماته څه وایي نو الله کامیاب کړي دي لکه څو ځله تاسو ته دا محمد صاحب ویلي دي حضرت موسی علیه السلام ته مقابله د ساحرانو سره شوه ماران رالل ماران چې په میدان کې وغورځول اوس د مار د وجلو دپاره به ته څه چل کې امسا به رالې او په دې به یې وې یار اکبر حاجي صاحب مار به په امسا وې خو الله رب العالمین موسی علیه السلام ته وی مار به وې نه نو یې څه چل وکړم والقی عصاک صرف امسا دې وغورځوه اوس کو په ظاهره باندې موسی علیه السلام دې ته ګوري چې دا څنګه هغه یو ډنګ دی هغه مو غورځوم نو پاتې څه شو خو نه دا خو د الله خبره ده امسا یې وغورځوله نو الله څه چل وکړه الله وی خطا زما په خبره عمل وکړه نو زه به اوس دا چل کومه فاذا هي تلقف ما یأفکون او یا زره ماران پراتو او د موسی علیه السلام هغې امسا پیشخوندمونو او ټول یې وخوړل په دریاب ورغی اوس چې په دریاب ورغی مخکې دریاب دی رستو د فرعون قوم دی یا خدایه مخکې دریاب دی رستو 12 لاکه کسان ناپسې دي خدایه څه چل وکړم موسی علیه السلام ته الله بیا وایي امسا ته دې لاس که وحین الی موسی نو څه چل وکړم په امسا وایي ان اضرب بعصاک البحر اوبه پې ووه په ډانګ باندې څه چل وکړه جواب راکړې ولې په ډانګ اوبه بیلیږي څه ده د پښتنو متل څه دی وایي په ډانګ باندې اوبه نه بیلیږي ډانګ اوبو له راوغورځه اوبه به چېرته هم بیلي نه شي اوس خدای پاک موسی علیه السلام وایي کو ظاهر ته ګورم نو په ډانګ اوبه نه بیلیږي او الله وایي دریاب له دې امسا راوغورځوه موسی علیه السلام دې ته نه ګوري بلکې د الله حکم ته ګوري ان اضرب بعصاک البحر چې څنګه دریاب په ډانګ ووو فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله پاکي د غرونو سلارې جوړې نو موږ به څه چل کوو موږ به د الله حکم ته ظاهر ته به نه ګورو په ظاهر موږ نه پیسې ځي خو باطن کې الله وایي زه په خپل ذات قسم خورم چې در کوم دی نو وروڼو زکات کې زمونږ او ستاسو پیدا ده مال پې پاک شي مالو قسم په خدای رسول الله مبارک وایي دا د زکات دا پیسې دا ګن وي ګن دا ګن وي دا چې د سم مال سره یو ځای کې نو دا نور مال هم خراب کړي نو ته چې ډالر ګورې دا تاسو ما مخکې ویلو د امونو کریټ دی د ټماټرو کریټ دی د ټماټرو د کریټ کې زمونږ دا دکانداران دا میوه والا څه چل کوي دوی داسې چل کوي چې څنګه کریټ راوړي نو دا اسقاس خاطې اول لري نو تاسو ته دا ولې کوي دا نور هم خرابوي د دې اسقاس په وجه باندې دا نور ټول کریټ بد شو دا مال دا زکات دا خیری دی خیری دې سره دا مال پاک شي د دې د وجې اوس ته مسله وایم مسایل ته وروسته وایم د دې د وجې د زکات پیسې به د رسول الله خاندان له نه ورکوي یار اکبر حاجي صاحب دا به د رسول الله خاندان ولې دا ګنده پیسې دی خو ډېر پاک خاندان دی دا ګنده پیسې دی خو ډېر پاک خاندان دی هغې له څنګه خیري ورکوي هغوی له پاک مال ورکوي نو دا زکات سره مال پاکیږي زکات سره مال زیاتیږي نو ځکه الله رب العالمین په قرآن شریف کې وایي چې تاسو د الله په لار کې کم مال ورکوئ مما رزقناهم ينفقون کم مال چې الله وایي زما دی دا مال خو د الله دی دا خو موږ له الله راکړی دی دا مال خو موږ له الله راکړی دی دا به ته دا نه وایې چې دا خو زما مال دی زه به مال کې دا ورکوم دا خو دا زما دا لفظ به ګورې نه وی دا هر څه چې دي دا د الله دی الله تعالی کو دا مال درکړی دی تعالی کو دا جیداد دا ټول الله درکړي کو الله وغوښتل او دا یو لاس سره له شلک قسم په خدای کو دی خلیل یم یوسف ځکه الله په قرآن کې دا سورته واقعه کې څه وایي انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون دا د اسمان نوبت راوړی الله وایي کو زه راوړم انتم تزرعونه ام نحن زارعون
تا چې دا فصل دغه کوته چې دا فصل زما دی الله وی دا تیغه روخ کله چا دا خو ما روخ کله الله په دې خو ما خپل دست قدرت دغه خو زه غواړم په یو چوټکې کې برله دا ټول مال غرقم ولې تاسو د تیرو ورځو کې اندازه ونه لګوله د ترکي ښار د شام ښار د اردن ښار الله الټه کړ ما خو د الله د دغه دا خو څه د الله دی نو دا به نه وی چې دا مال ښه څه پته دا خو ما مال په خپله ګټلی دی که د الله صدقه دی داسې یو کس ویلو نو الله ورسره څه چلو په قرآن شریف کې هغه واقعه ده قارون ان قارون کان من قوم موسی قارون د موسی علیه السلام د قوم نو د تره زوی او د کافر بچی ظالم بچی نیک مو منځونه به هم کول منځونه پرېږده د تورات حافظ و مفتی شفیع صاحب لیکلي دي د تورات حافظ و ټول تورات یې یاد و الله ولا مال ورکړه نو مال یې ولا څنګه مال ورکړه زه به د خپله خوله هم پرېږدم او ستاسو د خولې به هم پرېږدم او د پیغمبر علیه السلام هغه خوله مبارکه خو په خپل ځای مقام الله د هغه د مال څنګه بیان کوي الله ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة الله ما ولا مال ورکړو نو څومره مال مې ولا ورکړو یو کوټې دو کوټې نه الله وی داغه د مال کوټې پریدا داغه د مال بنگلی پریدا داغه خزانی پریدا هغه جرندی پریدا چې کوم د جرندو چابیانې وي هغه به څلوېښتو اوښانو چتول داسې مال ولا الله ورکړو موسی علیه السلام ولا راغی وی مال له الله درکړی دی لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين غرور او تکبر مکوه الله ګوري غرور او تکبر والا نه خوښوي او څه چلو کا یاره یو څلور خبرې ورته کړي دي او رسول الله مبارک وي په دې څلورو خبرو کو زما امت عمل وکړه که نه نو الله به وله د ځمکې او د اسمان دواړو خزانې وله الله څلور خبرې په قرآن کې کړي دي وورې دا په قرآن شریف کې دي ښه دا موسی علیه السلام قارون ته دا بیان کړی دی څلور کار وکړه صرف څلور کار وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض دا د مال د زیاتولو او د مال د ډیروالي او د مال د دنیا او د آخرت د کامیابی یو څلور اصول یې ورته وښول رنبی اصول سو وابتغ ما آتاك الله دار الآخرة وی چې سره له الله درکړي دي نو د آخرت دپاره وله توخه لګولېږه جومات چرته جوړ کا جومات ته چرته درې والا مدرسه جوړه کا دا د آخرت دپاره لویه توخه ده کنه وابتغ فيما آتاك الله دار ولا تنس نصيبك من الدنيا دامنا چې ټول مال راوالي او ټول مال د الله په لار کې ورکوي الله وی دا به هم نه کوي ځان له د دنیا ښکلې غټه حصه تېره کا بنګله هم جوړه کا موټر هم ښه اعلی والا ځان له پلاټونه والا ځان له بنګلې والا ځان له پټي والا ځان له جیدادونه والا الله وی دنیا به نه رې دنیا کې خو ښکلې ژوند تېروه واحسن كما احسن الله الیک او دریم نمبر دا چلو کا چې الله وی د احسان نه سره ما کړی نو زما د بندګانو سره لږ احسان وکړه چې کوم غریبانان دي کوم لاچاره دي دوی سره امداد کوه ګوره ما تا سره احسان کړی ته زما د بندګانو سره احسان وکړه چې څنګه را سره الله احسان وکړه دقه شانته د الله بندګانو سره احسان وکړه او څلورم نمبر دا مال دی ولا تبغي الفساد فی الارض د فساد ذریعه ګوره جوړه نه کې شراب کباب دمې د الله خلاف استعمال نه کې نو دا څلور کاره تو کا پنځم کار به الله وی زه دا وکړم چې دا مال به له د دنیا او د آخرت د کامیابۍ لویه ذریعه وګرځو موسی علیه السلام ورته دې حرامي څه چلو اوهو داسې ناشغلته یې وي داسې ناشغلته چې یو خو په حدیثو کې دی او بل په قرآن کې دی حدیثو کې خرصت هم د قرآن غرته هم دې څه وي دا شلمه سپاره راواله ګور زه د شلمې سپارې بیان کوم وی قال انما اوتیته على علم عندي وی ته چې دا تعالی الله درکړی دی دا دومره خزانې
دا دومره مال دا الله درکړی دی وی انما اوتیته علی علم عندي وی دا خو ما په خپلو موټو ګټلې دي که خدای الله یې څه نشته انما اوتیته علی علم دا ما په خپل عقل ګټلې دي په خپل فکر ګټلې دي که دا الله څه الله وی دته ووایا چې ستا دا مال څه دی اولم قال انما اوتیته علی علم عندي اولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منهم قوة وجمعا تزمارا تسشي ستانا مخي پا بدني او مالي طاقتونو کې داسې خلق و داسې خلق چې دا غوي وجودونه دیرش او سلويخ غزو او د دنیا مالونو دا خبره وکړه الله وی ماروني ولا لوړ مې په جهنم کې واچو دا خبرې کې دا ما په خپلو موټو ګټلې دي ته څه شی ستانه مخکې ما د دنیا تباه کړي تا به هم تباه کړم او دویم نمبر دی ظالم دا چلو کو چې موسی علیه السلام ورته دوي نو د یو ښځه ولمسوله او په موسی علیه السلام یې د زنا الزام ولګو الله هغه بیا ښکاره کړه موسی علیه السلام الله براءت اعلان وکړو خو چې دا چل یې وکړو نو بس موسی علیه السلام خو غصه مو او الله هم غصه نو الله ته وی روی نیسه نو الله وی رانیسه ور دې لکه زکات اوس د زکات نه ورکولو په وجه باندې ګوره ما تاسو ته ووي چې مونځونه هم کول د تورات حافظ مو خو زکات یې ورنه کړ نو څه چلو کو فخسفنا به وبداره الارض الله ځمکه وشلوله او دی پکې وردن نشو دا قرآن دی ګوره فخسفنا به وبداره الارض دا تاسو ګوره داسې دغه خبره نه کوم الله په قرآن کې وایي ځمکه مې وشلوله او دی پکې وردن نشو چې د دې کونډو شو نو موسی علیه السلام ته وی موسی معاف مې کا نو موسی علیه السلام وی خذیه خدای رای کاله نو د دې نامه پورې شو وی موسی معاف مې کا موسی علیه السلام وی خذیه خدای رای کاګه نو چې دې سینې ته ورسېدو نو په جلا شو موسی معاف مې کا موسی علیه السلام ورته خذیه خدای رای کاګه پرې نه دی نو بس دا سره په لاړ او الله په قرآن کې وی په قرآن کې فرشتو ته الله وی راوی هغه مال راوی هغه جیدادونه راوی هغه نوکران راوی هغه پیسې راوی هغه بنگلې خدای څه چلی په کوئی په دې سره ولا کېده فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين دق شانو الله وی زمانه الى زمانه الى چا امداد نشو کولی چې بچ کړي ویرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اوسم آغا قارون چې زکات نه دی ورکړي آغا قارون ننم رسول الله مبارک وي په خپل پوند باندې تاویږي او لګیا دي پسمکه کې روان دي مال د سر د پاسه پروت دی او روان به نه دی ورکړي زکات پرې د میدا سینا د قیامت دروازې پورې او پسمکه باندې رواني چې کله تحت الصراط ورسي الله به قیامت راولي الله دا څه ګوره خپکی دا بنوي چې دا زما مال دی دا هر څه د الله دی دا هر څه د الله دی نو دا موایا چې دا زما دی دا هر څه د الله ولې به نه ورکوم ما ته وګورئ کله چې دا آیات نازل شو چې من یقرض الله قرضا حسنا څوک ته چې الله له قرض ورکړي نو یهودیانو ناشوړه ته ووي چې الله غریب شو خو دې خوا یو صحابي و د هغه نوم ابو دحدح رضی الله تعالی عنه چې دا آیات نازل شو رسول الله مبارک لراغی زما رب زما خالق زما مالک زما کریم زما رحیم رب ما نه قرض غوښتی دی ما ته د قرض ویلی دی لوی تاجر عظیم تاجر او دقه وخت کې په مدینه منوره کې د 600 بوټو د قجرو یو عظیم الشان باغو رسول الله مبارک لراغي وی الله ما نه قرض غوښتی دی یعنی مال غواړي دا الله نه زما ارس قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زما په مدینه منوره کې کم د 600 د قجورو باغ دی هغه ما ټول الله لور کړ د الله بندگانو غریبانو باندې تقسیم کړ رسول الله مبارک وی واه وی قبول شو اوس ګوره وته چې واپس شو خزل راغی
باغ کې ښځه وه بچي وو باغ ته دننه هم نه ورځي لوی سوداګر دی ښځې ته وایي یا ښځې ام دحدح یې زوی و ای د دحدح مورې راشه با خو نن یو سودا وکړه دې سوداګرو وایي څه سودا دې وکړه وایي د 600 والو بوټو دا باغ مې خرڅ کړ وایي دې کې خو برله ډېره لویه ګټه راغلې ده ډېر پې خوشحاله وایي دا خو به ډېرې پیسې وي او ډېر د پیسو نه مخکې خبره ده وایي څه چل شو ښځې ته وایي ای دا ټول 600 واله ما نه الله قرض غوښتی دی ما نه الله مال غوښتی دی دا ټول باغ ما د الله په لار کې ورکړ او دا مې الله باندې خرڅ کړی دی او د الله نه به د قیامت په ورځ د دې هغه بدله غواړو تاسو د الله په ذات یقین کې وګورئ حدیث او که حدیث نشئ کتی نو فضائل صدقات د مولانا محمد ذکریا صاحب رحمهم الله په دغه کتاب کې وګورئ ښځه ورته وایي ابو دحدحه ته خو ډېر لوی سوداګرې او تقریبا 40 کاله وشو چې تا ډېرې لوی سوداګانې کړې دي خو زما دې د الله په ذات باندې قسمي کومه سودا چې تا نن کړې ده زما دې په خپل ذات باندې قسمي کو داسې سودا چرته هم تا کړې وي ډېره ښایسته سودا دې کړې نو دا خلک دا خو هر څه د الله دي نو نن وروڼو موږ له الله رب العالمین کوم خلک مالداران دي د الله په لار کې ورکوي خو دا د دوکې سترګې زموږ پټې شوي او د حقیقت سترګې زموږ کولو شوي نو قرآن شریف کې الله وایي وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتي احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین خو د دوکې دا سترګې پټې شي بیا به موږ ډېر مال لرو خو الله وایي اوس یې نه قبلو اوس به د الله دربار ته راغلی دا چلو شو چې رسول الله صلی دا په قرآن شریف کې دا واقعه ده د رسول الله مبارک زمانه وه یو صحابي رسول الله لراغي دا په قرآن کې دي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين رسول الله مبارک لا یو صحابي یو صاحب راغي صاحب و یا رسول الله دا الله په در کې سوال وکړه ثعلبین مو وایي څه سوال وکړه لئن آتانا من فضله چې مال الله سلک مال راکړي ډېر غریب نو ته بس چلو کی لنصدقن ولنكونن من الصالحين بس دا الله لار کې بس صدقی بوي یا رسول الله مبارک لا سوچت کړ وی خدای ثعلبه له مال ورکړي او یو چیلې ولا ورکړه وی ځا الله به پکې برکت واچي ثعلبه چیلې را روانه کړه سموده پس هغې چیلې بچي راوړی بیا هغې نور راوړی د چې هغه چیلې یو کنډک ورسره جوړ شو هغه چیلې خرڅ کړې غواګانې پې واغېشتې مال الله نورم زیات کړ مال د غواګانو نه پس یوخان واغېشته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به 15 واړه وخته په مسجد نبوي کې راته جمع به ورسره کوله چې کله دا اوښان هم زیات شو نو بیا چې سهار بوتلل او واپس په هغه مړېدل نو مازدیګر به شو نو د ماسپښین لمونځ به ترې لاړه ځان له به بیا ورپسې دومره زیات شو چې د مازدیګره پورې به نه مړېدل نو د مازدیګر لمونځ نه بیا نه راته هلته به یې سارا کړ بیا دومره د رسول الله مبارک دعا وه دومره زیات شو چې د ماښام لمونځ یې به ځان له او مال زیاتېده حتی تر دې پورې چې مال یې دومره زیات شو چې مسجد نبوي نه بیا لرې کړل هلته راتلل نه نو بس بیا هغه 15 واړو وخت صرف د جمعې لمونځ نه به راته یو وخت داسې راغی چې د هغې جمعې لمونځ نه به نشو راتلی دومره ګډې او چیلې او مالونه زیات شو رسول الله مبارک یو ځل تپوس وکړه و یاره هغه ثعلبه نینم دا ګوره قرآن کې دي قرآن کې دا واقعه وی ثعلبه نینم هغې ورته یا رسول الله خو مبارکه ستا دعا وه نو دومره مال ولا الله ورکړي چې د سره د هغې نه اوزګارېږي نه رسول الله مبارک خوشحاله شو ښځه وي اوس لاړ شئ او ثعلبه ته ووایه چې په دې ګډو کې په دې اوښانو کې او په دې چیلو کې د الله په لار کې څه زکات ورکړه کنه بس د نبي علیه السلام استازی راغی او ثعلبه ته یې وی یاره زه خو رسول الله مبارک راولېږلی وی څه ده وی دا مال له الله ډېر درکړی دې کې زکات ورکړه نو د دقې وخت کې یاره مړه دا مال خو ما په خپلو لاسو ګټلی دی
او دا خو ټیکس دی او دا خو زیاتې دي دې کې به اوس زه مال ورکړم ګوره دا مال چې زیات شي که نه بیا خبرې بل شان شي نو بس هغه سړي ته یې داسې خبرې وکړه رسول الله مبارک ته خو سیونه وې خو هغه ته یې داسې خبرې وکړه چې مال یې وله ورنه بس هغه داسې راغی چې دې کور ته راغی ښځې ورته څه چل دی وي یاره نن خو رسول الله مبارک سړی رالېږلو او هغه مال دومره زیات دی چې زما نه لکېږي نو ما تش رخصت کړو یا ظالمه دا ته څه چل وکړه دا خو د رسول الله مبارک دعاګانې وي هغه تا ته دعاګانې کړي دي بس دقه وخت کې د ذهن سوچ راغی خو دا سړی رسول الله مبارک له راغی ویا خو داسې چلو کړی یې نه کړ وی ویحا ثعلبه هلاک شو لا برباد شو دا خو د الله په لاره څه الله درکړي دې چې راته نو سبا شو رسول الله مبارک له راغی وی دا مال مې راوړی دی چې کم زکات و د هغې نه مې زیات راوړی تاسو د الله په ذات یقین وکړئ خو دا واقعه په حدیثو کې نه شی کتي نو مفتی شفیع صاحب معرف القرآن کې د دې آیات د لاندې بیا وګورئ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله د دې آیاتونو لاندې دا واقعه ده رسول الله مبارک ورته وایي زه ثعلبه دا مال دا اولاد او دا ګډې او دا چیلې به د قیامت په هغې عظیمه ورځ باندې ستا په سر یو د الله دربار ته یې راوړه فیصله به هلته الله اکبر بس رسول الله مبارک غصه خو داسې وبس دی واپس شو ښځې ورته یې لاړې تبه و برباد شو رسول الله مبارک وفات شو د ده مال زیات و ابوبکر صدیق لی راوړه او یې راشه اوساسې رسول الله مبارک وفات دی چې ابوبکر صدیق لی راوړه ورته یې دا واله وی څوک یې وی ثعلبه وی ښه کوم ثعلبه هغه چې هغه رسول الله مبارک رخصت کړی چې رسول الله مبارک رخصت کړی دی نو ابو قحافه بچی څه دا مجال کیدی شي چې ستا نه دی مال والي زه واپس یې کړه د الله دربار ته بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور راغی هغه ته د خطاب د زوی مجال څه کیږي چې کم مال رسول الله مبارک نه دی اخیستی او ابوبکر صدیق زه به سوالم هغه هم ورته واپس کړ قرآن شریف کې الله سوی وره فلما اتاهم بخلوا به الى یوم القیامه چې دا مال یې داسې چلو کړ نو د دنیا نه د دقې مال د وجې الله رب العالمین بې ایمانه دنیا نه لرکړ داسې چلو نه کوي وایي هر څه د الله دی نو موږ له کو نن الله رب العالمین دا مال درکړی د الله په لار کې ور او کو ور دې نه کړ بس اخري خبره کوم بیا مخکې ور دې نه کړ اوس چونکې وخت هم نشته خو صرف یو برته د قرآن آیت ویم او یو برته د رسول الله حدیث ویم دا مال ګوره ستا دپاره د بربادۍ ضد دی قرآن کې الله وایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله چا له الله دولت ورکړی دی پیسې ورکړي دي او د الله په لار کې ور نه کړل نو څه چل به الله وکړي مه ورکوه خو یو ورځ خو شته که نه سترګې خو به پټېږي که نه زما دربار ته به الله وایي راځې که نه نو چې کله رالې نو بل چل سره نه کوم یوم یحمى علیها فی نار جهنم ستا دا کورونه ستا دا بینک بیلنس ستا دا کالی ستا دا دولت ستا دا پیسې ستا دا موټرې الله وی دا به زه راوالم نو څه چل به وکړم یوم یحمى علیها فی نار جهنم نو جهنم کی به سره کم جهنم کی به سره کم نو چې سره شو څه چل به وکړي فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم الله وی راواله دا خپل مال راواله او د جهنم په اور باندې په شا په مخ په تندو په دې ټول وجود ول داغونه ورکړي فتقوى بها جباههم وجنوبهم او هذا ما کنستم فذوقوا ما کنتم تکنزون دا ټول وجود ول د اور نه ډک من دا الله یو سکند عذاب تم ګورې د ټینګې نه یو سکند عذاب تم د ټینګې نه دا ورکا ولا دا ولا پدی باندې ورکا او رسول الله مبارک سره وره د رسول الله مبارک خبره وره وی الله رب العالمین چې کله دا خو د قیامت شو د قبر عذاب به سوي دا مال به الله راولي د دینه رسول الله مبارک وی وردا بخاری شریف کې حدیث دی الله به د دې مال نه یو مار جوړ کی نو دو سره به
یو به لکه کې به سر وي او په سر به هم سر وي او گنجی مار دی رسول الله مبارک وي گنجی دا د حدیث الفاظ دي او زهر یې څنګه دي زهر یې داسې دي رسول الله مبارک وي کو یو ساس کې د دنیا دی شین بوټو لو دی دغه راغی په مخ د کائنات کې به د یو ساس کې د وجې په مخ د کائنات کې به زنده سر د سره وخت تیر نه کېږي او دقه مار به سارم داغي او ماښام به داغي نو رسول الله مبارک صحابو ته دا مال څوک دی دا مار څه شي دی وي دا د انسان هغه مال دی او بیا رسول الله مبارک ورته د قرآن آیات وي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه دی د ګمان نه کوي چې دی بخل کوي او مال نه ورکوي دا مال به له موږ په دې غالو کې طوق او ماران به کې جوړ کړو الله دا په قرآن نو زکات ډېره سخته زلزله راغلې اوس په دې تور الله دې دغه مسلمانانو مدد وکړي الہ العالمین دې پاغه مسلمانانو خپل را او موږ او تاسو دې الله د خپل قهر او د غضب نو ساتي کوم چې خیر دا تاسو عام مرګري دا خو پرې دا خو چې کوم دا سوشل میډیا استعمالي دا مرګري نو په دې سوشل میډیا باندې ډیر وی دا یو دغه چلیږي و یو ساينسدان ویلي چې دا زلزله د عقل تمراله او سوخ پاکستان کې زلزله را روانه دا څه وي دا خبره ګوره ذهن کې مراد زلزلې ولې راځي نو راوابلو شریعت دین اسلام عائشه رضی الله تعالی عنها عبد الله ابن مسعود راغی وی عائشه اخو استاد وا دا حدیث الوی عالم وا وی دا زلزلې ولې راځي تاسو د الله په ذات یقین کې دا حدیث الفاظ وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ریدلې دي چې کله زنا عام شي او حلال شي زنا عام شي او حلال شي دی الفاظ ته ګوره او کله شراب زیات شي او کله موسیقي خلق روا وګڼي او کله د زکات نه خلق انکار وکي نو رسول الله مبارک نه عائشه وی په خپل غوږو مې چې بیا د زلزلو انتظار کوي نن د سلو روانو خبرو ته وګوره زنا عامم دو خلق ولا اوس داسې د جواز د پاره داسې سيزونه کوي چې میرا جسم او میری مرضی زما وجود چې زه پسکو پتا یې دا اګنور کړه ډېر باندې قبول کړه چې څه کوي غبا کوي زما یو خاون ته ضرورت نشته زما ارز خاون موجود یعنی خاون کار سوي زار زه کې دا ماته اویلیبل دا د زنا خلق حلال کړه شراب وګوره حیران بشي موسیقي وګوره د روح غذا وته خلق او د زکات نه انکار نو بیا تاسو انتظار کوئ د زلزلې نو موږ هغه شي ست نه ګورو موږ دې ته ګورو دا الله دې موږ تاسو د خپل قهر او د غضب نو ساتي نو د زکات نه انکار کول زکات د دنیا او د آخرت بربادي ده زکات په څوک ورکوي نو دا خو وخت تیر شو ان شاء الله تعالی آینده جمعه کې به ولا بیا وخت مقرر کو او یو څو منټه او بیا په دې داونه کې چې زکات په څوک ورکوي په چا باندې فرض وخت ختم شو او چاله به ورکه او څومره به ورکه دا ټول مسائل ان شاء الله تعالی آینده جمعه کې به بیان کو الہ العالمین کوم مالداران دي الله رب العالمین دی ولا د زکات او ورکول توفیق ورکړي زکات صرف زګور د دې د اصل چې تاسو مقصد دا وي چې دا مولوی صاحب ځان نه پاره نه په ما زکات کیږم نه په ما زکات کیږم نه زبر آینده مسائل ټول د جمعه بیان کوم ان شاء الله تعالی په دغه باندې خدا خو صرف د دې لپاره چې تاسو مال الله پاکي او د ګناو د عذاب نه الله رب العالمین د بچ کول لپاره کوم رب العالمین دی کم خلق مالداران دی الله دی ول توفیق ورکړي او چې کم غریبانان دی الله دی مالداران دی درود شریف وای قاری سے موز لومبي زل خوشالي لاره نه ده مثبت تاسو قاری سے لومبي زل خوشالي الله رب العالمین دې په خیر او عافیت سره ټول مسلمانانو خوشاله اگر راولي
دعا کوي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي، خپل رحم او فضل او کرم را باندې الله وکړي. دعا جهان خیر هم الله نصیب کړي. کوم خلک مالداران دي الله دې ولې د زکات توفیق ورکړي، کوم غریبانان دي الله دې مالداران کړي. الہ العالمین په موږ او تاسو باندې خپل رحم او کرم وکړي. د دعا جهان خیر هم الله نصیب کړي. څومره بیماران چې دي الله دې ټولو له صحت ورکړي، الله دې ټولو له عافیت ورکړي، الله دې ټولو زندګۍ د خیر او د عافیت نه ډکې وګرځي. څومره مردگان د اسلام وفات الله د ټولو مغفرت نصیب کړي، الله د ټولو قبرونو جنت د باغچونه وګرځي. زموږ په دې خوا کې لیاقت باغ کې هدایت الله چې په طلا ماستر باندې مشهور یو ډېر نیک انسان و، د لیاقت او د شرافت والد صاحب هغه وفات شو، الله یې د هغه مغفرت نصیب کړي. نور څومره زموږ او ستاسو مردگان وفات دي الله یې د ټولو مغفرتونه نصیب کړي. څومره ملګري جامع مسجد حلیم آباد ته راغلي الله دې ټول قدمونه په نیکۍ کې واچي. د دواړو جهانو خیر دی الله زموږ د ټولو نصیب کړي. قرضداران دی الله د قرض نه خلاص کړي، بېروزګارو له دی الله د حق او حلال روزګارونه ورکړي. د چا اولاد نه وي یا نارینه اولاد نه وي الله اولاد او نارینه اولاد ولا ورکي. او څومره مرګري راغلي د چا په زړه کې څه خواهشات دي خدایا او د شریعت مطابق دي الله د خپلو پټو خزانو نه برابر کړي. د دواړو جهانو خیر الله زموږ ساتي او دا دعا کوي چې الله زموږ ستاسو د دنیا او د آخرت حیا وساتي او الله هم د بې شرمۍ او د بې حیا د ورځې نه محفوظ کړي برحمتک یا ارحم.